په ثوابۍ کې د ټیک ټاک جوړولو په وجه باندې یو ورور ولګېد او خپله خور یې ختمه کړه او مکمل طور باندې یې ویشتله. ډېره عبرتناکه واقعه ده، مکمل طور باندې راسره وګورئ. ملګرو د دې هلک نوم چې دی نو آفتاب دی او دا چې دی نو په دوبۍ کې کار کولو، په دوبۍ کې د خپلې کورمې لپاره لګیا و. ملګرو مزدوري یې کوله. هغه نه پس چې دی نو دې خور ویډیوګانې په جوړولې په ټیک ټاک باندې او دې چې و نو دې څو پیره په ټیک ټاک باندې د خپلې خور ویډیوګانې ولیدې. هغه نه پس چې دی نو خپلې مور او پلار ته رینګ وکړو چې تاسو دا جینۍ چې ده منې کړئ ټیک ټاکونه، په مخه به ورته رینګان کوئ چې تاسو د ټیک ټاکونه منې کړئ. زه چې دې ټیک ټاک کې ګورم، زه چې له بل چا سره میلاو شم او زما خوري هغوی ته پته ولګي نو زه به بیا څه کومه؟ زه به د هغوی سره په یوه دیره کې ژوند هم نشم تېرولی. د هغه نه پس چې دی نو مور او پلار چې دی نو هغوی پرې هم غوږ نه ګراوه. هغه جینۍ به چې وي نو ټیک ټاک یې جوړولې او ورور چې دی نو ډېر زیاته مجبوره شو. یوه ورځ یې ویل چې زه کور ته درځمه. چې کله هغه کور ته راغی دوبۍ نه او دوبۍ نه چې کله کور ته راورسېدو، سیده تومانچه راواخېسته او خپله خور چې دی نو مکمل طور باندې ختمه کړه او مکمل طور باندې د اول خپله خور ویشته. د هغه نه پس چې دی ملګرو د کور نه وتښتېد او د پلار پرې هم ډز وکړو. د پلار چې پرې ډز وکړو نو هغه خطا شو. د هلک چې دی نو دا وتښتېد، د آفتاب هلک چې دی نو دا وتښتېد د کور نه. بیا په دې باندې ایفایار هم شوی او دا چې دی نو د تاړې ته ویوړه او دا چې جیل یې کړو مکمل طور باندې. د هغه نه پس چې دا ملګرو په دې ویډیو په باره کې تاسو څه وایئ؟ ځکه چې دا آفتاب دا ښه کار وکړو که نه ونه کړو، دا به تاسو په کمنټ کې وایئ. ځکه چې هغه خور چې دی نو هغه ټیک ټاک یې کولې او دې ورته ویل چې مه یې کوه. هغه له محنت مزدوري کوله، دوی دپاره لګیا و په بهر ملک کې. د هغه نه پس چې دی نو دوی چې د جینۍ ټیک ټاک یې کولې دې خور یې مکمل طور باندې دا چې راغی تومانچه یې پرې کېښودله او ویشتله. په دې باره کې به تاسو څه وایئ؟ نن سبا چې نو په ټیک ټاک باندې ډېرې زیاتې جینکۍ راغلي دي، فحاشي یې جوړه کړې ده مکمل طور باندې چې نو فحاشي یې جوړه کړې. دې باره کې به تاسو څه وایئ که نه؟ چې آیا داسې کول پکار وو که نه؟ ځکه چې زمونږ پښتانه خو غیرتمند خلک دی که نه، چې چېرته هم داسې خوره داسې قدم چوتوي نو پښتانه چې دي نو مکمل طور باندې ختموي. ډېرې زیاتې واقعې راغلي دي چې پښتانه لګېدلي دي او خپلې خوریانې یې ختمې کړې دي، د خپل رشته داران یې ختم کړل دي، صرف د دې وجې نه چې هغه ټیک ټاکو په وجه باندې. ځکه چې دا ټیک ټاک چې نو فحاشي جوړوي او ټولې دنیا ته ستا ټیک ټاک ځي که نه، یوازې خو یو کس ته خو نه ځي، ټولې دنیا ته دا ټیک ټاک ځي، تاسو فحاشي جوړېږي مکمل طور باندې. نو دې هلک ولګېد د خپله خور یې مکمل طور باندې ختمه کړه. په دې ویډیو په باره کې به تاسو څه وایئ چې آیا د آفتاب هلک ښه کار کړی دی او که نه دی کړی؟ ځکه چې خپله خور یې ختمه کړه. هغه ټیک ټاک چې وي هغه ته به راتلې یو څو ټیک ټاک یې راغلي وي، هغه په خپله لیدل وي، د هغه د وجې نه چې دی نو دوبۍ نه پسې راغی او خپله خور یې ویشته مکمل طور باندې ښه ختمه کړه. نو یو ښه غوندې کمنټ ضرور وکړئ.